ملګرو د نن نه یو میاشت مخکې یو هلک راولګېدو په خپل مور او پلار باندې ډزې وکړي د کوم په نتیجه کې چې د هغې پلار وفات شو او مور یې ډېره زیاته زخمي وه. بیا چې کوم دی د هغې 3-4 اپریشنونه وشو، د هغې نه پس اوس په کور کې دا او کم حالات چې د هغو روان دي هغه هم ډېر زیات خراب دي، ډېر زیات غربت دی ورکه. ډیرو زیاتو خلکو ورسره مدد وکړو، خو زه به تاسو ته د ټول ویډیو شروع کېدو نه مخکې به هم تاسو ته ویم چې را روانه روژه ده، نو که د چا هم څه قسمه وس کېږي د هغو سره دې مدد وکړي. راځو ویډیو طرف ته. داسې چل شوی دی کومه واقعه چې شوه د هغې نه پس د پښتو کومه انډسټري چې ده هغو د حسنین په زندګۍ باندې یو فلم جوړولو فیصله کړې ده او دا فلم داسې ویل کېږي 3-4 میاشتو کې به هغه تیار شي. اختر له غټ اختر له چې کوم دی هغه به ریلیز کېږي. د دې مقصد اخر څه دی؟ داسې چل دی کوم واقع چې شوې ده د دې باندې ټوله خیبر پښتونخوا هغه ډېره زیاته خفه ده. نو که داسې فلم جوړ شي که مونږ وګورو نن سبا چې د پښتو کم فلمونه جوړېږي هغې کې تشه فحاشي عیاشي ښودلی کېږي. زمونږ په کم ځوان کول چې دی په هغې باندې کم غلط اثر چې د پښتو فلمونو دی هغه هم ستاسو وړاندې ده. نو که چېرته داسې یو فلم جوړ شي د پښتو په هغې کې داسې وښودلی شي چې آیا تاسو خپل ماشومانو له د نه علاوه کم خپل بچي چې دي زلمي چې دي په هغو باندې د موبایل کم غلط اثر چې دی هغه څونه سیوا دي. نو که داسې یو فلم راوځي او زمونږ کوم پښتانه هغه وګوري د هغې نه داسې عبرت واخلي او په دې باندې پوه شي چې د بچي دپاره د موبایل استعمال څنګه پکار دی، د نه علاوه د هغې نور روټین چې کوم دی د چا سره کینی پاسي هغه څنګه پکار دي، دا به ډېر زیات یو ښه اثر زمونږ په پښتنو باندې هغه وغورځوي. نو ډېره زیاته ښه خبره ده چې د پښتو یو داسې فلم راځي چې په هغې کې د پښتنو دپاره یو میسج وي. تر اوسه پورې که مونږ څه قسمه فلمونه د پښتو کتل دي په هغې کې داسې یو پیغام نشته چې هغه پښتنو ته دا وښایي چې آیا تاسو داسې کار شروع کړئ نو ستاسو کومه ترقي چې د هغه به په مخ وړاندې روانې شي. نو یو ډېر ښه سټیپ یې اخیستی دی که هر چا دی د حسنین کومه زندګي باندې چې کوم دی د فلم جوړولو هغه فیصله یې کړې ده. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.